کوم شاعر دې ډېر زیات خوښ دی؟ منیر بونیری دې خوښ دی. او دلته کې نور درته د کومو شاعرانو نومونه معلوم دي؟ نور درته د کوم شاعر نوم معلوم دی؟ کوم شاعران پیژنې؟ کوم شاعران پیژنې؟ یو منیر خوښ دی نو. بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې را سره یو ماشوم شاعر ناست دی. خپل نوم به خو هغه وروسته وایي چې د هغه څه نوم دی او عمر یې څومره دی. عمر یې تقریبا 3 کاله دی. او د پښتنو شاعرانو چې کوم زموږ پښتانه شاعران دي، لیکوالان دي، د هغې ټولو شعرونه دته لږ بږ د 100 پورې معلوم دي. نوم دې څه دی؟ ابو هریره نوم یې دی او عمر یې تقریبا 3 کاله دی. څه به راته وایې؟ کوم نظم درته معلوم دی؟ غزل درته معلوم دی؟ شعر درته معلوم دی؟ څه شعر درته معلوم دی؟ نظم وایه. ځه وایي پروسه دې جنګ وشو، د تباهۍ جنګ وشو. یو وایي ما وګټو، بل وایي ما وګټو، څوک وایي انګریز وګټو، څوک وایي ملا وګټو. یو ناست دی او ځان سره داسې وایي زړه خراب دی. جنګ څوک ګټلی نه شي، په جنګ کې ګټه نشته. جنګ سراسر تاوان دی. که یقین نه راځي د کونډې رنډ شمار کړئ، د یتیمان وشمارئ، د اړنګ کورونه شمار کړئ، د یتیمان وشمارئ، د اړنګ کورونه شمار کړئ، او د برباد زړونه شمار کړئ. که چېرې دا ګټه وي نو تاسو ګټه وکړه. بیشته خو سر وخوړو، یو نوی جنګ شروع کړئ چې نوره ګټه وکړئ. زخر به وخورم، زړه به وکړم، نور څه کوی شم، څه به وکړم او هندوستانی میړه به وکړم، په پښتنه خاوره 2 ځله کونډه شوم. هندوستانی میړه به وکړم او په پښتنه خاوره 2 ځله کونډه شوم. نور درته څه معلوم دي؟ څومره شعرونه درته معلوم دي؟ تقریبا 50 شعرونه او غزلې درته معلوم دي. څوک دی په شاعرانو کې دی خوښ؟ څوک دی؟ کوم شاعر دی ډېر زیات خوښ دی؟ منیر بونیری دی خوښ دی. او دلته کې نور درته د کومو شاعرانو نومونه معلوم دي؟ نور درته د کوم شاعر نوم معلوم دی؟ کوم شاعران پیژنې؟ کوم شاعران پیژنې؟ یو منیر خوښ دی نو. ښه، بل راته داسې څه غزل غونته ووایه، څه شعر راته ووایه، څه شعر راته ووایه. شعر ته وایه. وایه که نه څه به خورې، وینه سکېکاڼه به خورې، خمر د جانان راله ټول څه به خورې، ما پسې به وژاړې، اوښکو کې رانجه به خورې، زار خودکشي ده خو ستړی به شې ستړی به شې وبه خورې. دا وړوکې ابو هریره چې په ډېر کم عمر کې تقریبا 50-60 شعرونه و چې ماته غزلې او شعرونه او نظم ماته یاد دی وایي. او منیر بونیری د آیډیل شاعر دی. دا د څه نه یاد دی دا شعرونه میرونه ته؟ دا د څه نه یاد دی؟ د څه شي نه یاد دی؟ څه ګورې؟ کتابونه ګورې؟ کتاب خو ته نه شې کتی، خو موبایل ګورې که څه کوې؟ او دا یادې څنګه ستا په دې کچو مغزو کې دا شعرونه راځي څنګه؟ یو شعر څومره وخت یاد دی؟ 50. څومره 15 منټه کې 10 منټه کې نیمه ګنټه کې څومره وخت یاد دی؟ ګنټه کې؟ په 1 منټ کې؟ امپاسبل. بل په شعر ته ویلی شي؟ دغه ورته ویلی شي د ګوړې چای وکړه وخوه. د ګوړې چای وکړه وخوه، د ژمي یخه پخه شپه ښه وه، د خاورو خټو او د ګټو جوړه، خو د پښتنو سړیو جوړه وه ښه وه. دومره ډېره غوسه مه کوه خو د یاره، تا ننګونو چرخي تختوي، ډېره بې شرمه هوا والوتله، د جنکانو سالګي تختوي. د اکبره د زمانې لټانو پاسې غوږونه درنه سپي تختوي. د اکبر د زمانې لټانو پاسې غوږونه درنه سپي تختوي. واه د روغانو غوته وایه. په لاره کې به یې ورته ویل هغه یو نور دی په شریکه زمونږ، هغه یو نور دی په شریکه زمونږ، چې په چا هلته په چا دلته لګي، خدای د وهم د مرض ساته دا بیمارۍ د یو نه بل ته لګي. شیخه د خولې خبرې نه دي ګورئ، ایمان پته به دې هلته لګي. د روغانې په ګرامر شي خلکه اکثر چې ورسېږي دلته. واه ډېره زیاته مننه. دا و زموږ سره وړوکی شاعر نن شاعر ابو هریره چې تاسو ته خپل شعرونه
ویل او زه ان شاء الله چې په میدان کې یا په دیر کې په کم ځای کې مشاعرې نو دا اوپن چیلنج دی د ابو هريره د طرف نه چې زه چیلنج ورکوم چې زما د عمر شاعران زما سره مقابله وکړي چې څوک هم داسې په کم عمر شاعران دي یا د بل شاعر څه زده کړه کړې ده نو هغې دې د ابو هريره د چیلنج اکسپټ کړي او کم ځای کې کوم مشاعره نو دا حاضر دی حاضر یې که نه مشاعرې راتلی شي یوازې به ځي چې څوک راسه موضوع یې راځه ډېره زیاته مننه زه سلام وکړه خلکو ته اجازت دې وغواړه شابه سلام علیکم دوی سلام علیکم سلام علیکم